د لیلا خان دغه ویډیو چا په سوشل میډیا باندې وایرل کړله. که تاسو ځان خبرول غواړئ، دغه ویډیو کتل غواړئ او د دې دویم پارټ هم کتل غواړئ، نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. تاسو پر داسې معلوماتو نه خبر شئ چې یقینا تاسو پر دې نه مخکې خبر نه یئ، ځکه چې ډیر کسان د لیلا خان دغه ویډیو په باره کې ډیمانډ کوي چې دا لیلا خان ده او که نه ده، او د دې مکمل ویډیو موږ ته راولېږئ. نو درنو دوستانو، مکمل تفصیل به تاسو سره شریکوم د لیلا خان په باره کې. لیلا خان د پښتو یو داسې سندرغاړې ده چې هغې بې شمېره سندرې پښتو ته ویلي دي. اوس مهال چې کله د هغې دا ویډیو وایرل شوه، نو موږ له ډېرو کسانو پوښتنه هم کوله، ځکه چې دا سړی او دا ښځه چې کله یو بل ته دوی غاړې ورکوي یا دوی یو بل سره مینه کوي، نو د پارسۍ سندره په دغه بیکګراوند کې لګېدلې ده او دوی خپل منځ کې یو بل سره دغه کار کوي. تاسو په خپله هم دغه تصویرانو کې ګورئ او زه به تاسو سره ویډیو هم شریکه کړم. نو قدرمنو، لیلا خان په باره کې تاسو سره خبره کوم چې د هغې نه یو ځل پوښتنه وشوله، هغې نه یو ځل انټرویو کې سوال وشو چې آیا تا کله مینه کړې ده؟ نو هغې ورته ویل چې نه، ما مینه نه ده کړې، بلکې ما خپل کار سره مینه کړې ده او زه غواړم چې په خپل کار کې ځان مخکې کړم. د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې هغې خو تر اوسه پورې داسې غلط حرکت مخې ته نه و راغلی، ځکه چې دا واحد سندرغاړې ده چې خپل فن، خپلې سندرې هم وایي، خو داسې څه کار یې نه و کړی. خو د دې ویډیو په کتلو موږ هم ډېر زیات حیران شو. موږ ویل چې آیا لیلا خان دومره بېهوده کار هم کولی شي؟ خو کله چې موږ معلومات وکړو، نو معلومه شوله چې دا لیلا خان نه ده، بلکې که تاسو غواړئ چې د ثبوت په طور تاسو ویډیو هم وګورئ، نو دلته به در سره شریکوم. دغه ویډیو به هم تاسو په خپله وګورئ، بیا به ضرور راته کمنټ کوئ، خپل نظر به هم را سره شریکوئ. تاسو به وګورئ چې دا 100% د ډېرې شکل لیلا خان سره میلاویږي. خو زموږ د معلوماتو مطابق دا د تاجکستان یو جینۍ ده چې هغه خپل اشنا سره ناسته ده او داسې چې کوي دا هر څه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. خو دا به ووایو چې موږ تاسو ته هم د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې په یو چا باندې د ویډیو جوړولو نه مخکې، په یو چا باندې د خبرې کولو نه مخکې پکار ده چې موږ تاسو هم مکمل تحقیق وکړو، د تحقیق نه پس بیا په یو چا باندې ویډیو جوړه کړو. ډېره مننه، بریالي اوسئ.